تدريجي الإنسان نجاة وقتي أو تدريجي في هلاكته كم شيء تجي الإنسان نجاة وقتي فحقيقة حولنا بداله جي إنسان بباطن أو ظاهر كما تقوى اختيار لأن ظاهر أو باطن دائما تقوى نموذج ديبا أتنهايك مرد الله تعالى أو تخلق وبختي فأخكاره مرد الله تعالى أصل کے تقوی سے تو ہے تقوی جو گناہ مخبل انسان بچ کے بل دید تقوی میں کی بل پتنہائے کے دائیں بحدیث کی ذکر ذکر شہر جکو تنہائے کے انسان تقوی میں گناہ کرو دیکھو جبان سکونینا زجا اخکارا منا اور گناہ کرو گے اس کو کامل کشتر نو دید باقی گناہ دے پتنہائے کی جورت کے أو زرورتيها بك أو بل جيد أمي ما صنويني نمزرها في سنتفاق سلطان شكري جديد على أنك ألا تلسى تتكوني الذين وجد يميني جبت نهاية ومدين القرآن سانسا فتنهاية جديد أقوى اختيارك أو تدبس لك على تلسى كل رباك نداء إنسان نجاة مطلوب أو بين تماما أساهل مفهوم دير القرآن سانسا دير فكرك أو مجلسك تخلق برمانك ومعاشرك تدبس لك بتقوى قبل حفير مجلسك ببنيك الله كمشاهد لك قياساتي دي بدل نظام تشكيل أو دام حفير أو مجلس زكاة للجبوة دي تفكارنا مناوي يوم الإنسان أو أفكارنا مناوي تسعى أفكارنا كتاعة أفكارنا مناوي تستأخرك ببارا إذا أخذك برمانك يقول لك يقول لك مناوي تستأخرك ببارا بل هذا الإفكار المالي لا نقصان تجبيات الإنسان ضروري أو ليه يابان ولا في تستخدم ولا مشاغل ولا شيء لدينا حياة ولا شيء نقاط هنا بهذه الحالات عرفت دي لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كما يجي الإنسان تظاهر أو باطن تألهنا يديه أو تقوى اختياره ودي الإنسان له نجاة ولا بيجي دي الإنسان له نجاة ولا بيجي بالقرآن سأل إنسان الله كيف يصل ذلك يقول يوم تسسخنا وصار إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم تسع الفصل إذا زلزلت الأرض زلزالها يوم تسع الفصل وأخرجت الأرض أثقالها لتبين زلزالها دعنا أصل زلزلة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم حقيقي زلزلة كمدى كأنه جراد منتشر حقيقي زلزلة كمدى فكانت هواء منبثا حقيقي زلزلة كمدى يوم تزهر كل مرضعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله جل شانه تلاقي وسع شدة لهذا الإنسان وعلى المزيد أو الناكية لهذا المزيد أو هذا المزيد أسامنا الله جل شانه ويقول جدار وسماء أتانا أو الله جل شانه يقول ندبنا نزان ساعة الله الإنسان وعلى غير سياسة دي بمسائل أو باطل فجلبا أو خلبا فتوام كي بدي نزان ساعة وين كنا بعدين الله جل شانه النبي عليه الصلاة والسلام جدين الله أبغى كسر جال ممكن جدين بعد حالات كثير اختيار كسوق خبكي وكسوق مشاهير دي حاسة ولا بالحق ولا بالحق بينات هذه الشيء هذه السر يمشي والجسد يولد جب شكل الصداقات की निजात दे व्यक्तियों की निजात दे और बदलों की हलाकत दे दलों का हलाकत बढ़ता है और रिश्तियाँ का निजात बढ़ता है कम इंसान चे बल हदीस की राजी चे कम इंसान रिश्तियाँ बयान है तो الصدق يهدي إلى البر चे दा सच्चाई का दे रही के बढ़ता है والبر يهدي إلى الجنة أو هذا يجب أن يتجنب على المسلمين جنب
انسان اختیاري نو وی دغه لپاره ټول کوي شي صدیق دې په اسمانونو کې به صدیق باندې راځي الله جل شانه فرمانه کې د تذکرہ کې فرشتي په صدیق سره کوي او کوم انسان چې دروغ وایي نو دا دروغ دی دا فجور اعمال کوي والكذب يهدي الى الفجور فجور اعمال کوي ګناه اعمال کوي او ګناه دې جهنم ته ورځي او کوم انسان چې ډېر دروغ وایي نو وایي د دې کسرات په دې شي اسمانونو کې دې بیا په کسرات او مجرد باندې نو په هر حالت کې رښتیا وایي که هغه خبره ستا د مور خلاف ولري هغه خبره ستا د پلار خلاف ولري هغه د ستا د رشتهدار خلاف ولري هغه د ستا د خپل ځان خلاف ولري ته به په هر حالت کې د دروغ نه ځان ساتې په هر حالت کې ځکه چې الله جل شانه موږ ته د دې امر کړی نن سبا چې کوم انسان د دروغ نه شي کولی نه ورځي هغه وایي چې الله دې په بازار کې نشي چلېدی په بازار کې نشي چلېدی خو آخرت کې به چلېږي آخرت کې به ستا دغه چالاکي نه چلېږي الرجل القيامة تحفظ بها سخط المصدر أقول لنا القيامة راحتك الله جل شانه فرمائے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا جئ إيمان والا تاسو خپل ځانونه او خپل اهل او عیال د جهنم ته اور ته بچي د جهنم اور دا یو انتهایی سخت عذاب یو پیره زما په دغه باندې سره ګرم رڼا ساتل اگر هم دې راغلی هغې بیا دا نظرت کولو چې د شپې ما نه چا به فیس پرې وکړ چا به لوشن پرې وکړ چا به ټماټر پرې وکړ چا به اور پرې کړ او بیا د جهنم اور چې هغه 300 کاله پرې شوی دی زر کاله چې دا بل شو دا سور شو بیا زر کاله چې بل شو بیا سور شو او بیا چې زر کاله بل شو بیا تور شو وقودها الناس والحجارة او داسې کور دی چې د هغې خشاک هغه انسانان وي او کاڼي وي او د هغې کور صفت دا دی چې دا د انسان په بدن پسې نښتي وي لکه څنګه چې دا ټول انسان بدن پسې نښتي دغه شان د دې کور دا خاصیت ده نو الله بیا موږ سره مجرد که د الله جل شانه دا احکامات او قوانین سره دي نو الله سره کله چې په یو کور کې مړ شي إسرائيل عليه الصلاة والسلام روح باقي العرش لو إذا خلت جامع الدنيا واقص العرش ودينا وين تاس وجهنا على الله ما لا حكم لا الله يقام ما لا الله يشاء لا حكم برابر تاس وجهنا زغب بيان هذا تاس كده جاكين برابر شيء هذا دستاس روح دستاس تقول لها أفرادنا روح لها يوم كسر الأخر تبصره ويجدون لا يحكم عليه وتهديه وينزل يوم القيامة الإنسان دمر سخط المصلحة دمر سخط المصلحة الإنسان على أمانة فإنسان الإنسان سوجي من سبب مسلمان أقبل من برزنتيشن دمنا أمور خلق الأمر أغلب يجب أن يأتي إليه بهذه الحقيقة والمنانة سليم كنت قاعد داخل أواصل أصلكم ويكون خلق أموري چې دې ایمان سره مسلې او دې سره پوری دا د ربي د حال دی نور په پیدا هر انسان د سره الله کې مقدار انا کې د جهنم ټول انتهایی سره موږ د دنیا اورګه یو منټ د پاره ته راشو د جهنم ټول سره هغه بیا موږ څنګه راځي بل درې نمبر باندې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې اجازه مندوب کې هغه کس چې هغه په ماندارۍ او غریبۍ دوانو کې دې میان طبیعي اختیار کړي که دې غریب چې کوم دې میان راوي کړي او که دې ماندار چې کوم دې میان راوي کړي میان ربي اعتدال طبیعي کېږي د میانه دا اختیار لکه ګوره یو اسراف نه ځان بچي تفصیل نه ځان بچي او د بخل نه ځان بچي د میانه لا باندې اوسې دي اسراف دې ته وایي چې د ضرورت په ځای کې د ضرورت نه زیاته لګول ضرورت په ځای کې د ضرورت نه زیاته لګول دې اسراف ویل دي استا په لږ څه په ځان کې کې تشکر لګاو د لږ څه په حساب الله تعالی سره ورکړي او تفصیل دې ته وایي چې یو ځای کې د سره ضرورت وي نو په حیات کې راشي لکه پټه باندې کیسه شي دا د یو سره لاس کې چې ټول کې ځان په نن ورځو راځي او
دا پیسې باقي باندې او باقي ورسره کړه بیا یتیم کو راځه ته دا د رزق نه لري چې په ډول باندې پیسې دا زموږ د معاشري اساسي ده زموږ د معاشري اساسي ده په جمعه کې یو مولانا صاحب ترجمه کوله دوه کسان وو آیا بیا مولانا صاحب د بارسان تفسیر کوي د انسان مطالعه کوي انسان په ځان سره دوه کسان او فقط كل شيء فيها مسؤولين بروجرام ندربوا في الأبناء بروجرام فخصوصا من الناس تسعين فكرتوا كيف زين شريوا بيها ولا لا كسرنا كمان أو فيها ده خصوص قبل هذا جبنا زنانا ولا ما تقبلوا ما تقبلوا شيء أستاذ رمضان تجرب أستاذ رمضان ذكي ممكن يسلسل سلسلة يعني ده مسلمان ده بیا دین اسلام ترجمانی کې دا مسلمان د صدیق صلاح ترجمانی کې دا مسلمان حضرت فاروق رضی الله تعالی عنہ ترجمانی کې دا مسلمان وجا د حضرت عثمان رضی الله عنه د صحابه ترجمانی کې د حضرت علي رضی الله عنه د شجاعت ترجمانی کې د حضرت بلال رضی الله عنه د عشق د جنون او نبی صلی الله علیه وسلم محبت ترجمانی کې دی تقدير زيادة أبصر صبرا ومشاكل سلك يعني الوضع انتحارية أبصر صبرا لما تكون مسلمانا غربك فكرك معاشرة الأجيال الزراعية نختزي الأكام وفي كيرا ومشرك السوشيال ميديا ذات فاحشة قضايا جاءت جامعة كما الناس بحياة بربرني جنتين أبصوص الفقران قديما لديه جديد الوضع أبصوص الفقران قديما لديه دي زمود الوضعون أسأل الله دي زمود الله جل متفقر دي زمود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر من ذلك دي الإسلام مخالفات بينه وبين الشريعة القرآن الكريم مخالفات بينه وبين الشريعة الإجماع مخالفات بينه وبين الشريعة دي لا ناموس الرسالات مخالفات بينه وبين الشريعة ناموس الصحابة مخالفات بينه وبين الشريعة كل يكون مثلا إلى هذا الذين قال سكري فاختلف باختلاف إذا جاءت جهنم أو القيامة ذهب بسحب الوزن عن الله يرجع من الموسكي زمين قد الموسكي ولكن تنتظر من سيدة تعلم أكثر شيء تتطور في الوقت استعمل بحياته وتصل الدنيا بعد تعلم بحياتك وتكتب جانب وجانب ومسكون ومعصول لكل أو خلقون أو مسكين مع الوالدين أو أمر خلقون يبنى أعزام ذات المدرسة أو أمر يقتصر مصدر اليوم نختم على أفواههم تستاصل مخلوقا لهم ضرورة كل شيء وتكلمنا عن وجيههم أو استاصل العصير وتسأل أخبارك وتشهد أرجلهم أو استاصل قيمة واهبك فأخر مصدر من مبيان التلاميذ منظر ننسى واجبك بحياة سيئات كما تباهية كما كنا نكون في إنسان لكيان شبه ورسم كنا نكون في اللد إذا خلفت عن مصدر زيادة سهل المصدر دليل بعض ذلك والبكاء فمنصوص بما تكون هي بتفاعلك جنب ورشيء فمنصوص بما تكون فيوم كلمة نجمت في كلمة يوم كلمة ولا عشاء بل تعرف العشاء كلمة تنزل كلمة ما في كيف كلمة بعلاقة وجوانا رجل وليك ثاني في المجتمع كاش بلا غيرتنا فدين الإسلام فدفاع الاستعمال ده غيرتنا وناموس رسالة الاستعمال ده غيرتنا لحد من القوة تبقى استعمال ده غيرتنا لمظلوم إنسان تبقى استعمال ده غيرتنا لدين تبقى استعمال ده دين بدفاع على غيرت استعمال الدنيا تبقى استعمال ده غيرت تبقى لا استعمال بل مخلوق به وكسره ويجسر بكسر ذكرها ويكون بجنة الجلد ورجاله وتشيل يوم الزلزال وكيس الذي يسكن مشتقل بالعسير كما كان الله ويقرأ عزيز صرف ركبك سمان تسيني تنوص بسال المسلم ويان من الشيء كذا إذا ركبك بجنة تمسك شتاء ديان إذا موس من أول فرس مقدس تأخذ على الله جل شانه كل خلاف وزيد لا أحد أو هذا سليم بالعشاء هذه مكتسبة بالعشاء أجيال تزوي الجودي ويعتبر الأبدان التقوسي
څنګه سړی څنګه نو هغه به راپو خاندي په خندا کې به درته جواب درکړي چې هغه مجاهد شوی دی هغې خندا کې چې دلته کم درد دی هغې ترجماني درته زه نشم کولی او دا ښځه ورته ویلي مور سره نور وخت ستا زما مور سره نور وخت نه تېرېږي نو دې ورته وایي دا خو بې شی دی دماغ دی خراب بس ما به شي کار به شي بیا به خپله زندګي انجوی کړو څه به کړو خپله زندګي به بیا انجوی کړو یعنې تاسو نن تجربه وکړئ کوم کس چې د کور نه راوځي ښځه هم درته په لاس کې رزق درکړي بچي هم درته وایي بابا ځان راغله او دا غریب لاړ شي مزدورو خوارو پسې ګرځي په کورونو باندې مزدورۍ کوي ماسخوتن چې کور ته راشي ښځه ته تپوس کوي څه دی راغلی بچیان یو کس پر پای صرف یو ډوډۍ به د کور په کور کې ناسته وي تسبیح ورته ګلاس کوي بچي ته خو راتله نه وي راغلی روټۍ در خوړلې ده که یو کې درته مزه مور سره ستا د روټۍ مور هغه ده چې بچي پنځه دي روټۍ سره لور دې کور وایي زما زړه ده نه کېږي هغه مور سره دلته وطن سره موسی علیه السلام د الله جل شانه وي موسی نن بعد وایي ډېر په احتیاط سره راځه وي ولې الله څه چل شوی الله جل شانه ورته وویل ته به چې مخکې راتلې تا سره به د مور دعا وه اوس ستا مور وفات شوې ده هغه دعا در سره نشته کله چې الله جل شانه مور پیدا کړه فرشتو ته یې حکم وکړو نو الله جل شانه چې ورته څه وکړل عیسی بنو یې فرشتو دې کې زما د اړخ د زوی د اولاد لپاره محبت واچوي هغه مور انسان نه مطلب قرآن سوي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما جمهور لا توقفا نجبا دلته کې څه کسان خپل پلار وایي په ما باندې دا هم د اوس قرآن او حدیث سره الله سره جل جلاله هغه وایي چې تاسو د مور پلار قدر وکړئ موږ بالکل د هغې مونږ نه روان موږ باندې بیا ساعتونه ورته تعلیم راغلی د هر حال مناسبه حدیث شریف کې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې درې کسان داسې دي چې هغوی ته نجات میلاوېږي هغه درې کسان دا دي چې په ظاهر او باطن کې د ګناه کسان سره په ظاهر او باطن کې دې تقوادار وي دویم نمبر باندې هغه کس دی چې دې په هر حالت کې رښتیا وایي که څوک ناراضه کېږي او که څوک راضي کېږي دی د حق ملګرتیا کوي او درېیم نمبر باندې هغه انسان چې د غریبۍ او د مالدارۍ د خوشحالۍ او د غم په هر وخت کې دې میانه روي اختیاري په اعتدال سره چلوي الله جل شانه